السلام علیکم دوستانو، خان کلیک چینل کې درته بیا هم هرکلی وایم. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یې. ملګرو، په دې ویډیو کې درته د بدو میړونو په اړه معلومات وړاندې کوو چې بد میړونه کومې ځانګړنې لري، ښه او بد میړونه څنګه بیلولی شو. ویډیو در سره تر پایه وګورئ دوستانو. که تاسو غواړئ چې موږ نورې هم دغسې تاسو ته په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو، نو مهرباني وکړئ زموږ د داد لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د ګونګرو نشان هم ووهئ. دوستانو، بد میړونه کومې ځانګړنې لري، ښه او بد میړونه څنګه بیلولی شئ. د بدو میړونو په ځانګړنو کې دا هم ده چې بې اعتباره وي، یعنې خپلو میرمنو ته په داسې سترګه ګوري چې ممکن پوره وفاداري ورسره ونه کړي. د بدو میړونو یو بل خاصیت د دوی تنبلي او لټي ده. تنبل میړونه په بشپړه توګه پر ښځو تکیه کوي. د لټو میړونو انتخاب میرمنو ته لوی سرخوږی دی. ښه ده چې دوی یې د نه لرلو لپاره کوشش وکړي. بد میړونه خپلې میرمنې توهینوي، ګواښي او داسې چلند ورسره کوي چې نه وي پکار. د بدو میړونو یو بل لوی خصوصیت خپلسري او انحصاري کارونه دي. دوی په چارو کې د خپلې میرمنې نظر نه پوښتي. یو بل عادت د بدو میړونو دا دی چې مخفي کاري زیاته کوي. له خپلو زیاتو چارو خپله میرمنه نه خبروي. د بدو میړونو یو بل خاصیت پر میرمنې د خپلې غوښتنې تحمیلول دي. دوی میرمنه نه پوښتي چې څه غواړي څه نه غواړي، له کوم کار سره موافق دي او له کوم سره مخالفت لري. دوستانو، که تاسو کې هم څوک دغسې بدې ځانګړنې لري، نو سر له وسه همدا هوډ وکړئ، همدا نیت وکړئ چې له ځان نه ښه میړونه جوړ کړئ او خپلو ښځو سره صمیمي چلند وکړئ. دوستانو، زموږ مقصد هیڅکله هم د چا زړه ازارول نه دي. موږ کوشش کوو تاسو ته په زړه پورې حقیقي او رښتوني معلومات راټول کړو ترڅو تاسو ترې ګټه پورته کړئ. که دا معلومات مو خوښ شوي وي او غواړئ چې همدغسې نور هم په زړه پورې معلومات در سره شریک کړو، نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، د ګونګرو نشان ووهئ ترڅو زموږ نورې ویډیوګانې راتلو سره تاسو ته خبر درکړل شي.